راځي چې هر یو شی د ستا خلاف وي. خلک به ستا باندې شک کوي او وایي چې ته هېڅ څه نشې کولی، د ستا مذاق اړوي، د ستا پورې خندا کوي. لیکن یاد وساته همیشه دپاره چې څوک کار شروع کوي یو خپل منزل دپاره خلک خاندي، لیکن په آخره کې عمده خلک به د ستا لپاره تاڼې پړکوي. دا هم چې ته کامیابي غواړې باندې مشکل راځي، لیکن هغه خلک چې هغوی باندې مشکل نه وي راغلي نه هغوی چرې هم نشي کامیاب شي. هر یو شي به ستا خلاف کاري او ستا خلاف نه کوي، لیکن د هغوی باوجود به ته خپل هار نه منې. چې کله هم ته ستړی شوې نو هار به نه منې، لیکن د هغوی باوجود به ته بیا هم هغه کار شروع کوي. یاد وساته یو ورځ به داسې راشي چې هم دا خلک به ستا په کامیابۍ باندې فخر کوي او دوی به چې کاش چې مونږ ته پته وی دا چې دی به دومره لوی انسان جوړېږي، لیکن ته به مسلسل محنت کوي او خاموشۍ سره به یې کوي، ځکه چې ستا راتلونکې ورځ د ستا دپاره شور جوړوي د کامیابۍ. چې کله هم ته کامیاب شې همدا خلک به د ستا لپاره یو مثال به د خلک لپاره جوړېږي چې کاش چې داسې هم زما یو زوی وی، داسې هم زما یو لور وی، تا باندې به فخر کوي. نو